أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو خذوا حذركم واخلی تاسو وسلی خپل واخلی تاسو سامان د حفاظت خپل فانفروا پس روان شي ثباتن ټوله ټوله او انفروا جميعا یا روان شي ټول وان منکم او بشکا بعض د تاسو نه لمن خامخا هغدي ليبطئن چې خامخا رستو به پاتې کیږي فإن أصابتكم پس کچری ورسیږي تاسو ته مصیبتن س مصیبت او تکلیف قال نوای قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی الله تبارک وتعالى علیا په ما باندې اذ لم اكن چې زنوم معهم د دوی سره شهیدن حاضر ولئن اصابكم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د الله تبارک وتعالى د جانبنا ليقولن نخمخ ابوید کأن لم تكن گویا کې نوا بینکم ستاسو وبینه او د پمینس کې مودتن سدوستی سبوي یا لیتنی کاش چزو كنت معهم ومد هغی سرا فافوز فوزا عظیما چې حاصله کړي مې کامیابی لویا فليقاتل پس پکار د چې جهاد وکي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې الذين هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرسوي جند دنیا بالآخرته په بدل د آخرت کې ومن يقاتل في سبيل الله او هغه څوک چې جهاد کوي په لار د الله تبارک وتعالى کې فيقتل پس وجلشي او يغلب یا غالب راشي فسوف نؤتيه اجرا عظيما پس زردا چې وربکم هغه ته لوی اجر وما لكم او سشوی دي تاسو د پاره لا تقاتلون چې تاسو جهاد نه کوئ فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې والمستضعفین او د کمزورو من الرجال د سړونا والنساء او د خزونا والولدان او د ماشومانونا یعنی د دې په خاطر تاسو جهاد ولې نه کوئ الذين هغه ماشومان هغه کمزوري زنانا او سړي یقولون چې دوی وایي ربنا اے رب زمونږه اخرجنا وباسمونږه من هذه القريه د داسې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکي د دي وجعل لنا او وګرځي زمونږ د پاره جوړ کې زمونږ د پاره من لدنکا د خپل طرفنا ولیا سوک دوست وجعل لنا او جوړ کې زمونږ د پاره من لدنکا د خپل جانبنا نصيرا مددگار الذين امنوا هغه خلق چې ایمان قبول کړي دي یقاتلون فی سبیل الله دوی جهاد کوي په لار د الله تبارک وتعالى کې والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي یقاتلون دی جهاد کوي دی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې فقاتلوا نو قتل کړئ تاسو اولیاء الشیطان دوستان د شیطان یا جهادو کې تاسو دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان بشکا چال د شیطان تدبیر د شیطان کان ضعیفا وی کمزوره